سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د جلال آباد تورخم لویه لاره له نن سهار راهیسې د لاریون کوونکو له لوري په رودات ولسوالۍ کې د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. دوی وایي د څارګر ملي ادارې 02 قطې تېره شپه په رودات ولسوالۍ کې عملیات کړي او د 6 میاشتني ماشوم او میرمنو په ګډون 11 ولسي وګړي وژلي دي. دوی له مرکزي حکومت د قضیې د عاملینو د نیونې او مجازاتو غوښتونکي دي. لا تر اوسه د ننګرهار سیمه ییزې ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شیطان چې دی دغه زما ورورونه هم دي او دغه یو مې ورور دی پکې او د دې بچی او نسي دي ټول. او په خدای داسې ظلم چې په یو ځای کې هم نه ده شوی لکه دلته چې موږ سره وشو او موږ سره دا قبر شوی دی. تاسو داسې لاړ شئ دا کور وګورئ او دا ژوند وګورئ او دا بسترې وګورئ. ټولو قسم په خدای به په مرستلو کې ایښلي دا اوس یې د مرستلې دې خلکو لرې کړي. ټولې دغسې ایښتلي دي او زنانه په غېږ کې ماشوم میشته او هغه زنانه زخمي ده او په هسپتال ته هم سره ملا ځان وخت ویوړه. امریکا او عرب ملګري هیوادونو یې 9 ایراني، پاکستاني او افغانان د طالبانو سره د اړیکو لرلو په تور تحریم کړل. د امریکا د مالیې وزارت د خبرپاڼې له مخې دا کسان چې دوی د ایران د سپای پاسداران غړي او نور یې پاکستانیان او افغانان دي د طالبانو په ټولو چارو کې ښکېل دي. د خبرپاڼې له مخې دغه کسان چې یو شمېر یې د طالبانو چارواکي هم دي د یادې ډلې په تجهیز، مالي او اطلاعاتي ملاتړ بوخت دي او همداراز د دوی پر ډله ییزو او ځانمرګو بریدونو هم څارنې لري. ولسمشر غني شهید ستر پاسوال عبدالرزاق ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ. ښاغلي غني تېره ورځ کندهار ته په خپل سفر کې همداراز د کندهار د پولیسو روزنیز مرکز د شهید ستر پاسوال عبدالرزاق په نوم ونوماوه او د کابل او کندهار ښاروالانو ته یې لارښوونه وکړه چې په دغو دوو ولایتونو کې د ستر پاسوال عبدالرزاق په نوم د سړکونو د نومولو پړاوونه بشپړ کړي. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې پر خرقې شریفې به د ځانګړې طرحې له مخې په انګونه وشي او د شهید ستر پاسوال عبدالرزاق مزار به داسې ورغول شي چې هر هیوادوال ورباندې وویاړي او هم لا ډېرې وطنپالۍ ته وهڅیږي. د نوموړي په باور د ستر پاسوال عبدالرزاق د ترور توطیه په پاکستان کې جوړه شوې او هغه په ټینګار له پاکستانه وغوښتل چې دغه مجرمین او قاتلین د مجازاتو لپاره افغانستان ته وسپاري. کابل او قندهار کې سرکونه به د دې اتل په نامه یادیږي او دا به زر تر زره کېږي. قندهار ښاروالي ته هم دا هدایت ده او د کابل ښاروالي ته. پنځم د قندهار د پولیسو تعلیمي مرکز به سر له نن نه د شهید ستر جنرال رازق د مرکز په نامه یاد شي. شپږم د خپلواکۍ د اتل شهید لقب به ستر جنرال رازق خان ته ورکړل شي. یوه 4 کسیزه ډله پر یو ماشوم د جنسي تیري په تور د تخار په مرکز کې ونیول شوه. د تخار د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر وایي دغو کسانو پر یو 14 کلن ماشوم چې 12 ورځې مخکې له کندوزه دغه ولایت ته راوړی و په پرلپسې توګه جنسي تیری کړی دی. ویل کېږي یاد ماشوم هم د دوی له منګولو ژغورل شوی او دمګړی تخار په امنیه قمندانۍ کې دی. او په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د 50 کیلو واټه لمریزې برېښنا او د معلوماتي ټکنالوژۍ مرکز جوړولو چارې بشپړې او 13 ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. پر دغو دوو پروژو 10.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. د اړوندو مسؤلینو په وینا د دغو دوو پروژو په پیل سره د یاد پوهنتون زده کړیالانو لپاره د زده کړې لپاره اسانتیاوې ډېرې شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله عمل.